که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځو په سرټیفیکیټ ټیبل باندې کار کوو. راځم کریټ ته او بیا ورته ټیبل ډیزاین دلته لیکم چې مثال سرټیفیکیټ آی ډي اوتو نمبر ورکوم ورته لیکم چې سټوډنټ آی ډي او بیا ورته نمبر ورکوم. بیا راځم ورته لیکم چې کورس آی ډي بیا ورته نمبر او بیا راځم ایشیو ډیټ په کوم تاریخ باندې سرټیفیکیټ ورکړل شوی دی. بل ورته سرټیفیکیټ فایل دا تاسو کولای شئ چې اټچمنټ په شکل استعمال دغه کوي وکاروئ او یا لینک سٹور کوي. که لینک پات یا په ټیکس کې مثلا شارټ ټیکس کې د پات سٹور کوي هغه ټول نه ښکاري چې مثلا په دې پات کې دغه سرټیفیکیټ دی ځکه هغه دغه نه لوی سایز د ډیټابیس نه لوی نو که پات سٹور کوي پات ښه دی او که چیرته مثال چې اټچمنټ د دې سره اټچ کوي بیا مثال د تاسو ډیټابیس سایز غټي خو د دې نه خبره ده چې دلته ورته پات سٹور مثال په دې کې چې پات ټو د certificate file مثلا کوم پات کې ده سی ډرایو کې ده ډي ډرایو کې کوم فولډر کې راځو په دې باندې کلیک ورته وایي چې دا سرټیفیکیټ مثال دغه وشو دا اوتو نمبر پرایمري کې شوه. اوس دا سیف کوم ورته لیکم چې ټي بي ایل سرټیفیکیټس دلته موږ څو ټیبل جوړ کړو. شپږ ټیبل تاسو کولای شئ مثال د اټینډنس لپاره ټیبل جوړ کړئ مثال د کورس مټیریلز لپاره ټیبل جوړ کړئ یعنی مختلف خو دا اوس دا فتن موږ د وړوکي پروجیکټ نه یا وړوکي ډیټابیس نه کار شروع کوو همداسې مخکې زوی تر څو بیا تاسو پوه شئ چې مثال غټ ډیټابیس موږ څنګه هینډل کوو او د هغې سره څنګه کار وکړو. نو په دې باندې اول پوه شئ چې مثال څنګه موږ په دې وړوکي ډیټابیس کار وکړو. وروسته بیا تاسو په دې باندې پوهېږئ چې څنګه نور ټیبل نه پکې اضافه کړئ. که دلته زه راشم دا ټیبل د انسټرکټور دې باندې رایټ کلیک کوم ورته وایم چې رینیم دې سره یو اس به اضافه کړم دې کې چې به اضافه کړم رینیم ټي بي ایل انسټرکټور دا انسټرکټورز دې کې دا ټیبل هم یو دوه درې څلور پنځه شپږ ټیبله به زه وایم چې کافي د دې په پروجیکټ دپاره ځکه چې څومره لوی یو بیا په هماغه اندازه باندې زیاتېږي. بیا مثال وروسته به بیا په نور پروجیکټ باندې کار کوو څوک چې د اکسس ټریننګ خلاص کړو وی بي اې کې چې کار کوو نو بیا به نور د دې نه به یو څه اندازه لوی پروجیکټ باندې به کار وکړو چې ستاسو کانسپټ په دې باندې کلیر شي پوه شئ چې مثال څنګه یو ډیټابیس موږ جوړوو. خو دا موږ یو ټریننګ کورس لپاره وړوکی ډیټابیس یو وړوکی کورس همدې لپاره مې یو ډیټابیس ټیبلونه ډیزاین کړ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.